بسم الله الرحمن الرحیم د ولس غږ یوټیوب چینل تمنه چې ټول ورکړو اوس یو د جامع لیدونکو زموږ د خپرونې د لړیو نه به داسې خپرونه وي چې نه به بیا داسې پیښ شي او نه به داسې خپرونه موږ بیا اتل صاحب یو ډېر ښه میسج ورکوي یو ساعت د ځان لپاره مطالعه وکړئ یو ساعت د هېواد لپاره مطالعه وکړئ نو د دې میسج په اورېدلو سره به تاسو خپله پوهېږئ چې د هغې اصلي هدف څه دی اتل صاحب رښتیا چې اتل دی اتل داسې دی چې دی په خپله کارکردګي باندې د ډېرو خلکو زړونه لاسته راوړي په خپل شخصي لګښت باندې ډېری کتابونه اخیستي دي او د هغې لپاره ځای نه ټاکي ځایونه چې انسټیټوټ وسي مکتب وسي یو تفریحي پارک وسي په خپل شخصي لګښت باندې هلته چوکۍ مچوي میزونه مچوي کتابونه راوړي د خلکو د مطالعې لپاره تر څو هر قسم کتابونه دې کې موجود دي تر څو خلک دا ولولي او د دې څخه داسې یو څه لاسته راوړي داسې یو ذهن د دوی اماده شي چې د هغې څخه په استفادې سره د دوی ورځنی ژوند ښه روان وسي نو بیا هم هغه پیغام زه وایم یو ساعت د ځان لپاره مطالعه وکړئ یو ساعت د هېواد لپاره مطالعه وکړئ موږ سره لومړی خو ډېره بښنه غواړم چې ستا د مطالعې منځ کې زه خنډ جوړېږم راځم ډېره بښنه غواړم ستړی نه شي هیله کوم مېرمنې خوشحاله تاسو ته سلامونه احترامات بخیر ژوندی اوسئ کوم کتاب د مطالعې لپاره اخیستی د یو کتاب د راځي ژوند زده کړو دغه کتاب مې اخیستی اول کتاب دی د مطالعې لپاره استاد لومړۍ ورځ ده چې مطالعې لپاره دلته راځي خو زه لږ وختي نه تلم څو برنامو کې نوره برخه اخیسته او عادت مو سره کړه تر سره خو د کارونو د برنامه مې کتلې وه متاسفانه لږ زخمي شوی وم هغې ځای مې نشو کولی چې راشم وختي الله یې شفا درکړي د اتل صاحب دا اقدام تاسو څنګه ارزوئ عموما یو څو خبرې یو خو دا ده چې دلته عموما د پرمختګ چې د رښتیا په مطالعه سره کېږي او ځکه یو عالم وایي قوي ذهن هغه دی چې هغه یو څه اخیست کړي بېرته زر یې هېر کړي دې ته قوي ذهن نه شي ویلی هغه قوي ذهن یا هغه قوي انسان دی چې هغه یو نوښت وکړي نوښت رامنځته کړي واقعیت کې دا یو نوښت دی نوی نوښت رامنځته کړو وړوکی ذهن ده یعنې ذهن یې لوی ده او خپله شخصیت دغه د عمر د شان دغه ډېر کوچنی ده مګر هم ډېر یو غټ نوښت یې رامنځته کړو اکثریت ټولنې که تاسې وګورئ امکانات ډېر لري مګر بیا هم د امکاناتو پر اساس دې تر دې حده نه وي رسېدلي چې یو نوښت رامنځته کړي یعنې موږ داسې ویلی شو ځکه یو عالم د خولې نه دا خبره ورزده شوې چې دغه نوښت خپله د پرمختګ دا په امکاناتو نه دی ولې که څونه امکانات ته ولري ډېرې زینې ولري شاید نصیب چت چتې کېږدي یو ځای ته به ونه رسېږي دغه نوښت په عقل سره کېږي دا په امکاناتو سره نه کېږي نو د ده دغه برنامه واقعیت کې د دې ټولنې د اوس او درې وخت لپاره د دې خلکو مینه د دې نوي ځوانان نوي قشر چې کوم دی ځوان قشر د دوی لپاره واقعیت کې ډېر یو یعنې 100% ګټوره او مفیده برنامه ده تاسو په خپلو خبرو کې یو خبره ډېره ښه وکړله چې د ډېرو کمه امکاناتو نه باید استفاده وکړي هغه ځوانان چې ډېر امکانات په لاس لري استفاده ترې نه کوي څه پیغام لري پیغام ورته همدا دی یو خو دا ده چې دا د بعضې مطالعې څخه مونږ ډېر لرې یو ځکه مطالعه خپله یو عالم ابن خلدون د تاریخ یو لیکوال ده ده لیکلي دي وایي کوم قوم چې هغه د مطالعې څخه بې برخې وي ده ته ړوند قوم وایو او کومه ټولنه چې هغه د پرمختګ نشي کولی دا د ټولنې دا د مطالعې څخه یعنې ایساره شوې ده دغه ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې مطالعه وکړي په هر اړخ کې تاسې وګورئ دغه امکانات لري که یې نه لري هم ګوره په نشتو امکاناتو کې داسې یو څه چې خپله شخصي کومه بودیجه شخصي کومه مالیه چې دوی لري یعنې د دې په واسطه باندې دوی مخ ته ځي او کوشش کوي ځکه د مینې پر اساس کېږي هر کار د وطن سره د مینې پر اساس باید وشي نه د مادیاتو پر اساس باندې چې بعضې مادي اړخونه زه په نظر کې ونیسم که نه نه رښتینولي یوازې د الله رضا او د وطن خدمت دوی ته مې پیغام هم دا دی خصوصا چې دوی باید مطالعه وکړي او د مطالعې په هغه څه چې دی نوي که نور څه نوښتونه نشي کولی تېر کتابونه مطالعه کړي د هغې په اساس باندې یو نوی نوښت وکړي د وطن سره د مینې په اساس باندې دغسې کارونو ته باید نور تشویق کړي ځکه موږ چې مطالعه کوو نور تشویق کوو او باید نور هم دې ته دې کار څنګه تشویق کړي ډېره مننه مهرباني خوشحاله اوسئ ما خو د یو رهبر وینا ته کتاب راخیستی او د اتل
اتل صاحب سره په مختلفو پروګرامونو کې مو شرکت کړی دی، مختلفو وختونو کې مختلف کتابونه مطالعه کړي. اوس د یو رهبر وینا دا کتاب مطالعه کوم. تاسو یادونه وکړله چې دوی سره ډېرو ځایونو کې موږ برخه اخیستې ده. تاسو کتلي دي چې روزانه نوي شایقین راځي او که نه هماغه زاړه مطالعې لپاره راځي؟ نه، د مطالعې لپاره نوي خلک هم راځي. البته دا د ځای پورې تړلی دا پروګرام چې کوم ځایونه کې موږ په لاره اچوو د هماغې منتخي مربوط اکثره خلک هماغه ځای راځي او موږ دغه پروګرامونه په عامه ځایونو کې ډېر زیات په لاره اچولو کې هلته مختلف عمرونو والا حتی د اوسني نظام یعنې چې کوم واکمنان دوی هم راغلي یعنې چې هغوی اکثره دا خلک داسې یو نظر لري چې دوی مطالعې سره کوم هغه نه لري، دوی هم مطالعې ته راغلي او هغه خلک چې حتی د بدن برخې ځینې برخې فلج وو هغوی هم ناست دي دغه مطالعې ته او واقعیت هم د زړه له طرفه خوشحاله شوي په دغه کار. د ټول نه وړاندې یو پروګرام کې موږ ناست وو، یو کس راغی هغه همدا خبره کوي زه ډاکټر ته روان وم، ذهني فشار مې لرل. بیا همدغلته کتاب یې واخیست، کتاب یې مطالعه کړه او بیا پخپله یې ویل زه اوس ډاکټر ته ضرورت نه لرم، زه د مطالعې سره یعنې زما ذهني فشار چې کوم هغه ختم شو. یعنې واقعیت د مطالعه یو د ذهن دپاره د ذهن د ارامتیا لپاره یو ډېر مفید څیز دی. بل در څنګ هغه ځوانان چې موږ ګورو په مختلفو ځایونو کې خپل هغه وخت بس تېروي، د هغوی لپاره یو ښه فرصت دی. تر څنګ هغه خلک چې د مطالعې کولو شوق لري خو اما مادي امکانات نه لري، د هغوی لپاره دا ډېر یو غوره فرصت دی تر څو راشي او دغه فرصت څخه ګټه واخلي. او د هغوی څخه همدا هیله موږ لرو تر څو هم راشي مطالعې وکړي او تر څنګ یې که نور هېڅ نشي کولی د دغه حرکت یا د دغه اتل صاحب د دغه یو کوم فرهنګ چې رواجول غواړي د دې ملاتړ وکړي. ډېره مننه. اتل صاحب لومړی خو درته برنامه کې ښه راغلاست وایم او بیا د نه د ټولو په نمایندګۍ باندې زه ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو دومره یو غټ اقدام کړی او دومره غټ کار مو په لاره باندې اچولی دی تر څو خلک راشي شایقین څوک چې د کتاب لوستلو شایقین اوسي هغوی راشي دلته مطالعه وکړي. ډېره مننه کوم تاسو. ټول اعلان مننه کوم تاسو څخه راځم الله تعالی مخکې چې روغ اوسئ. ډېره مننه اتل صاحب. څه فکر درته پیدا شولو چې داسې اقدام وکړو؟ چون په دې وروستیو کې د خلکو زده کړې سره او د مطالعې سره کچه کمه شوې وه، نو مې غوښتل چې تر څو دغسې یو برنامه په لاره واچوم چې تر څو د یو هېواد د پرمختګ لامل وشي. چون که چېرې موږ د پرمختللي هېوادونو د پرمختګ عوامل وګورو، غټ لامل به همدغه مطالعه وي او د کتاب سره بې مینه وي. او له بده وخته زموږ د ټولنې د بدبختۍ لامل یو غټ لامل همدغه د مطالعې نه کول او د کتاب سره مینه نه کول دي. تاسو په کوم ذهنیت باندې چې دغه کار شروع کړلو شایقین د مطالعې شایقین راځي مطالعې لپاره؟ او بالکل ډېر کسان راځي. موږ دا برنامه په څو ځایونو کې ترسره کړه او سلګونه ځوانان دغه پروګرام کې ونډه اخیستې. بالکل اوس هم ننګرهار کې دا بیا ننګرهار دغه غټ ښارونه خلاصوو، بیا هغې څخه وروسته ولسوالۍ ته ځو، نو ولایتونو ته هم اراده شته. تقریبا څو جلده کتابونه به تاسو دلته راوړي اوسي؟ تقریبا 200 جلدونو څخه زیات کتابونه دلته دي. او د دې مصارف ټول د په خپله مصارف باندې اخیستې کوم چې حکومت؟ بالکل دغه مصارف زما خپل شخصي کتابونه دي او خپل مصارف باندې پورې روان دي. زه به بیا هم اتل صاحب یو خبره وکړم که نه، که نن سبا وخت کې وګورو تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دغه وخت کې تا ته څنګه دا ذهن پیدا شولو چې ته داسې یو اقدام کوې؟ بس ما سره دغه ځینې روښانه کتابونه دي، کله چې مطالعه کوي حتما دغسې یو ذهن دغه کېږي او بس د وطن سره مینه ده او بس دا اوس پس خو داسې کوم هغه نه شي، خو زیاتره خلک مرجع له غونې مشکلات پیدا کوي، میسج کوي او ځکه دا برنامه ما ټولې نه شروع کړې، دا مې خپله شخصي روانه کړې ده. اوسه پورې کوم مرجع میسج کړي او اوسه پورې چا مشکلات نه دلته چې دي د ارواپوهنې پر کتابونه خلک زیات مطالعه کوي، ځکه د ارواپوهنې کتابونه چې ډاکټر ته هم انجینر ته هر مسلک هر ځوانانو ته ډېر ګټور وي. ډېره مننه اتل صاحب. له دې نه وروسته مو برنامه کوم ولایت کې ده؟ بس دې نه وروسته کابل دی، لغمان هم پر ولایتونه دي، ځکه اوس چون یخنیم ده
او دا ګرمو ولایتونو ته ځو. په وروستیو کې هغه وګړي، هغه انسانان یا هغه افغانان چې زموږ دي د مطالعې څخه لرې پاتې دي، هغوی ته څه پیغام؟ هغه ځوانان باندې دا غږ دی چې همدغسې برطانوي پر واچي تر څو دا مطالعه وشي. ډېره مننه. خالد صاحب کوم کتاب د مطالعې لپاره؟ اوس مې د نه ویلو هنر قانون کتاب دی اخیستی مې ولو مطالعې لپاره. خالد صاحب په لنډو کې راته ووایه، هغه ځوانان چې کارات هم لري په لاس کې او وخت هم لري خو بیا هم مطالعه نه کوي، څه پیغام؟ هغوی ته مې دا پیغام دی، هغه کسان چې مطلب وخت هم لري او پیسې هم لري، هر څه لري او داسې امکانات ته مطلب دې امکانات ورته په نظر کې نیولي دي، قاتل صاحب ولاړې شي د مطالعې وکړي، یو ساعت د مطالعې وکړي د ځان لپاره او یو ساعت د هېواد د بریا لپاره مطالعه دې وکړي. ډېره مننه. بیا هماغه پیغام وایي، یو ساعت د ځان لپاره مطالعه، یو ساعت د هېواد د ابادۍ لپاره مطالعه. اتل صاحب د دومره ښه اقدام تر څنګ ډېر یو ښه پیغام له ځان سره لري. نو که موږ او تاسو لیدونکو فکر وکړو نن چې دا نړۍ دومره پرمختګ کړی دی او دومره پرمخ تللی دي، دا هسې نه دي راغلي، وایي نه دي راغلي، دا ټول د دغه تعلیم برکت دی، د دې مطالعې برکت دی. هغه ځوانان، ډېری ځوانان داسې یو فکر کوي چې مطلب زه د اقتصاد پوهنځي کې اوسم، زه باید د اقتصاد کتابونه ولولم، بیا ځینې وایي چې زه د طب پوهنځي کې اوسم، زه باید هماغه رښتې کتابونه ولولم. نو صحیح ده، دا خبره صحیح ده، د هغې لپاره باید هغه کتابونه مطالعه شي، خو په خپل اضافي وخت کې باید هر قسم کتاب چې ستا مخې ته راشي او صرف پاڼې ډکې اوسي دې مطالعه کړه، ځکه یو کتاب هم بې معنا نه دی، حتمني یو هدف پکې پروت وي، یو پیغام پکې اوسي. نو که ته هغه کتاب مطالعه کړې او یو پیغام هغې څخه ترلاسه کړې، نو په آینده کې به دې ډېر په درد وخوړل شي. نو زه بیا هم اتل صاحب ستایم او ډېر مننه ترېنه کوم چې دومره یو ښه پروګرام یې په لاره اچولی دی. هغه ځوانان چې وزدار اوسي او وس یې کېږي، را دې شي د اتل صاحب تر څنګ دې ودرېږي، د دوی ملاتړ دې وکړي او دغه پروسه دې لویه کړي. نن که دا پروسه دلته د یو څو نفرو په منځ کې روانه ده او یو څو کسان راځي دلته مطالعه کوي، دا پروسه دې لوی شي. نن که دلته 200-300 جلده کتابونه پراته دي، دا دې 1000 ته لوړ شي، 1,500 ته دې لوړ شي. هغه کتابونه چې اتل صاحب بې وس نه لري یا توان نه لري چې ویخلي، هغه کتابونه هغه ځوانان دې واخلي چې وس او توان یې لري. هغه ځوانان، ډېری ځوانان به داسې اوسي چې د مطالعې شوق به لري مګر مطالعه به نه شي کولی، هغوی به تعلیم نه وي کړی. نو هغوی لپاره دا هم یو صدقه ده چې د بل مسلمان ورور لپاره یو کتاب واخلي تر څو هغې هلته مطالعه کړي او هغې ته دعا وکړي او د هغه ترې اوس استفاده وکړي او فایده ترې واخلي. نو په دې هیله چې خپرونه مو خوښه شوې وي، تر بیا ښه انشاءالله. Thank you.